سبحان الله د ذوالحجې د 10 ورځو تذکره به کي او د روجې به پکې تذکره نه وي. دا خو بیا تذکره نیمګړې ده که نه پوره ده نیمګړې ده. او دا روجې نیولې شیطان موږ ته دومره ګران کړي دي که نه دومره چې دی به په عامو ورځو کې روجې نه وي راپاسي د هغه مازدیګره پورې به نهر ګرځي را ګرځي بلکې مزدوري به پکې کوي او د هغه مازدیګره پورې به څه شی نه وي خوړلی کچرو ته کې خو که ټکې د روجې دي ووي بیا د ده ګردو کې هم مسله ده د ده د شوګر مسله هم ده د ده په سر بوج هم راځي نور هم بیا لږ تیز دی مزدوري هم کول غواړي ده باندې لږ دردونه هم راځي عمر هم لږ زیات دی او بیا جو شماره نو دا ولې ځکه چې هلته تا ټکې د روجې ووي داسې نه ده څنګه چې ما ووي داسې وخت ته به موږ نه دی راغلی چې موږ د سهار نه د مازدیګره پورې دقه شان ناست یو سم نه یې خوړلي ډېرې راغلی دی هېڅ پروا هم نه هېڅ پروا زموږ نه وي بلکې داسې به کې هم ووایو وایي زه ګورې ځان راټینګولی شم دغه ماښام ماسخوتنه پورې هم که څه ونه خورم څه پروا مې نشته د دې خپل صفت کې خو ده ته ووایو چې هسې هم ته ځان راټینګولی شي بیا روجه پکې ونیسله اوس دلته شیطان ده ته وایي چې روجه نو دا به د اوبو سره څه کوي که خیال هم کړی دی روجې په دې میاشت کې ده خصوصا دغه خلک که خفه کېږي هسې به خفه کېږي دا چې په دیندارۍ کې کمزوري دي د اذان په ټیم کې چې دوی ته کومې دا اوبه خوږې شي او دا خوراک دوی ته خوږ شي نو تپوس یې مه کوه لکه نو دا خو که ته 2 منټه مخکې اوبه وڅښې او که 2 منټه بعد وڅښې یو شی دی که نه 2 منټو کې دا چېرته ورکېږي ختمېږي یو نیم به داسې لګیا ما تاسو ته دې روجې کې دا خبره کړې وه درس کې چې دا اوبه ګورې دننه جمع کېږي نه دا صرف دا صفت په اوښ کې دی د اوبه جمع کېدی یو څو ورځو لپاره یو نیم سړی راړې کې دی چې سجي کې پرتې نو بیا به ترې لږې لږې راکاږم که نه د ورځې هغه چې ته ډېرې وڅکې سهار مانځنه به ټول وځي خو ګوره دلته دا شیطان اوله وې ټیم ختمېدو والی دی ورځه داسې ورته دا هر څه ګران کړي یعنې دقه عامې ورځي ډاکټر پکې درته وایي اوبه لږې د الله بنده ډېرې څښه ډاکټر ورته نصیحت وکړي ګردې دې وچې شوي دي مثانه چې دې سوځي تا ته اوبه ډېرې څښه عامې ورځي خو دې اوبه نه څښي خو که د روجې دې ورته ووایي دته دا اوبه دومره خوږې شي چې د دې نه بغیر به د ګزاره نه کړي دا ورځې خیر د لږ تکلیف برداشت کړي کېدای شي روان کال له موږ نه یو نشي کېدی د دې ورځو اجر به ته په قبر کې وي او د دې روجو اجر به ته په قبر کې ویني چې څومره عظیم عمل تا کړی دی یوه روجه چې ته ونیسي حدیث کې راځي یوه روجه چې یو بنده ونیسي نفلي د الله دپاره الله رب العزت جهنم د ده نه د 80 کالو په فاصله باندې لرې کړي 80 کاله فاصله څومره ده څومره لري دا د یوې ورځ په روجه باندې تا نه لرې کېږي ځکه خو حدیث کې راغلي چې روجه ډال دی ډال لکه جنګ کې سړي سره اوسپنې کوي د ګزار نه به ته ځان منع کوې روجه ډال دی ته پې ځان د جهنم د اور نه بچ کوې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما پرون هغه حدیث ذکر کړی او سوالاتو جواباتو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا 9 ورځې ټولې روجې نیو 9 ورځې به ټولې روجې نیو او حدیث کې داسې راځي د حفصه رضی الله عنها روایت دی امام احمد امام نسائی راوړی 4 لم يكن يدعهن النبي صلی الله علیه وسلم 4 اعمال به رسول صلی الله علیه وسلم نه پرېښود صیام عاشورا یو د عاشورا د ورځې نه روجه نه ده محرم په میاشت کې چې یو سره روانه ده الله یو ته موږ ورسوي موږ ته الله را ورسوي دا روجه رسول صلی الله علیه وسلم نه پرېښوده دویم والعشر نه مراد څه شی دی دا 10 ورځې خو دا 10 ورځې ګوره موږ دا مسله ذکر کړې وه پرون دا تغلیبا ویلی کېږي ځکه چې 10 ورځې خلک 10 ونه مشهوره کوي دا 10مه ورځ به پکې روجه نه نیسي ولې د اختر ورځ او د اختر په ورځ روجه نیوه حرام دي
دریم کار حدیث به ته فایدې دپاره پوره کړم دریم کار چې رسول وسلم به نه پرېښودو وثلاثة ایام من کل شهر او د هرې میاشتې نه دا 3 ورځې روجې نه دي دا به رسول صلی وسلم نه پرېښودي دا به لازم وي څلورم او د سحر د منځه نه مخکې دا 2 رکعته سنت نه دي دا به یې نه پرېښودي نو چې روجه دنه پاتې نه شي او بیا د عرفات ته ورځې روجه د دغې لا بیا خلک اهتمام کوي خو زه یم چې صرف د عرفات د ورځې نه ټولو نه اعلی طریقه څه ده 9 ورځې روجې ونیسه 9 نیشي نه 8 ونیسه 7 که دغه هم نشي کولی 1 ورځ روجه بله ورځ بوزه څو به شي 4 چې په اوله ورځ روجه کې 15 راځي 15 روجې دي خو په دې 15 روجو به تا ته څومره اجر میلاو شي که دغه نشي یو 2-3 پکې ونیسه بیا د عرفات ته ورځې روجه هغه روجه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې سره الله د تېر شوي 1 کال ګناهونه بخي او د راتلونکي 1 کال ګناهونه بخي هسې چې په دې کې هم په الله باندې ته ځان ونه بخي څه مو خیال دی دومره راته الله اسانه کړې ده نو هسې بانه یې جوړه کړې ده چې راشه ځان وبخه په دې کې ما او تا د بخښنې حقدار نه شو نو څومره لویه بدبختي به زما او ستا په یوه روجه ورځ څو ګنټې نن سبا نه اوږده ده 14 ګنټې ده 15 ده یا 15 خواوشا کې لږ ډېر کته دا اوس ورځ ده زه 15 ګنټې روجه باندې الله ستا د 4 میاشتو ګناهونه بخي خبره ما ولې کې وکړه که چې رب العالمین خو ډېر مهربانه ده او ځکه سورة النساء کې الله دا خبره کړې م ده ما يفعل الله بعذابكم الله ستاسو په عذاب باندې څه کوي تاسو له عذاب درکولو کې الله ته څه فایده ده خو که تاسو شکر وویستو او نیک عمله شوی ایمان هم راوړه کنې الله دا خوښه ده چې له جهنم هسې ډک کړي بس جهنم ته خو دې بندګانو زور لګولی دی چې موږ ورځو الله ته پکې څه فایده رب العالمین خو والله يدعو الى دار السلام الله وایي زه خو خلک رابلم جنت ته الله خو تعالی معمولي باندې ګوري او جنت ته دې وراچوي خو چې یو سړی زور لګولی چې نه ځم جهنم ته نو بیا دا د الله طریقه هم نه ده چې په زور دې بیا جنت ته بوځي دا هم د الله طریقه نه ده نو په دې ورځو کې یو اوچت عمل څه دی روجې نیوه چې دا دنه پاتې نه شي خیر دی که لږ پکې دنیا ته نقصان ورسي څه خبره نه ده که یو چوټي نیمه پکې راشي د کار کې څه خبره نه ده خو دا ورځې بیا نه راځي دا کار ګوره دې اختر پسې بیا سټارټېږي که نه بیا نه سټارټېږي نن اخرنی کال دی دغسې اخرنی کال دی د مزدورۍ 2023 نه بعد به دوکانونه کولای مزدورۍ نه به کېږي که نه ختمې شوې موقع ولاړه بس د بیا چې اخرنۍ ورځې دي زور ولګوي چې څه کې 2023 د رزق د ګټلو اخرنی کال بیا قصه ختمه شوه نه که 100 کاله عمر دې شو که نه هم به په دې رزق پسې باندې وای خو د دې ورځو بیا پته نه لګي اوس یو سړی اوس د عرفات روژه نه نیسه اوس دله بله ورځ داسې پیدا کړه چې د 2 کالو ګناهونه پې بخلی کېږي پیدا به کولی الا دا چې روان کال له دې ژوندی او دا ورځ راشي اوس هلته یاره دا دی چې روان کال له به دی او که نه به بیا زموږ د پښتنو کې یو بل ما یو خبره نوټ کړې ده اکثر دوی د نفلي روجې دي ابۍ ته او د ښځو ته او دوی ته پرېښودي کور کې دا ښځې ډېرې په اهتمام سره دا روجې نیسي دی او بهر تاویږي راتاویږي زموږ د نیام روجه ده دا دین صرف د ابۍ دپاره راغلی دی نه او بلکې زموږ دپاره د شرم خبره ده لکه د دې وینا هم نه ده پکار چې ابۍ دومره کمزوري روجې نیولې ده او ما نه ده نیولې او زه بیا بهر خلکو د بحث هم کوم چې د ابۍ روجه ده یا زما د ښځې روجه ده یا زما د خویندو روجه ده دا وایي شرم خبره چې ما او تی سره د دې دومره طاقت نه نیسو او هغه زنانه چې هغه الله پیدا کړي کمزوري دي
هغوی پکې د کور کارونه کوي، د بچو خیالونه ساتي، بیماران یې پکې وي، هغوی روجې نیسي، ما ته هم نشي نیوی. نو دا خبره د بهر کولو ده. سړی چې دا خبره واوري او محسوسوي چېرې زنانو روژه د زمانې د سړی چې پټ شوی سجي کوي. کله سړی ګوره داسې محسوسه کړي کور کې سړی راپاسي که نه او تپوس کړي او مور سره چې خبرې ترې کړي هغه ته وایي زما روژه ده. دننه سړی ضمیر سړي ته وایي ته وګوره دې روژه ده او ستا روژه نه ده. یا ښځه خاوند ته وایي زما نن روژه ده، نو دې دنه دا خبره محسوسه کړي چې وګوره دې روژې نیولې زه نشم نیوی. نو دا یاد ساتئ چې دا روژې د نفلي روژې دا ګوره صرف د ښځو دپاره نه دي، دا د مسلمانانو دپاره دي. او په کار دا دی چې سړي ډېر اهتمام وکړي. وجه څه ده؟ د هغوی زور ډېر دی، د سړو زور او طاقت ډېر دی.